شي ماما دا پټیټو که پټیټو 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 دا سیخان تاسو خلک چې د غوښې سیخان پخې تاسو د الوګانو سیخان پخوي دا څنګه چل یاره د غوښې کار کړی پخې تکړه غلی چې الوګان سره آفرین کور ته نه ځې ولې نه نو خو ځکه نه نو ماښام دی که نه دی ما مخ پکې خرما مې وغورځولې ځکه خلک کوتر دي دا ګوره خرما ته مې بریج ورکړو په ونه خېږي خرما باندې پام کوه ځینې خلک وایي دا وایي نسوار پکې ګډې رښتیا وایي نه خدای دې وکړي روژه د باندې څنګه تېرېږي انډیواله بیخي ښه ده کور ته پام کوه پام دا ګوره د موټرو او د انسانانو سیلاب دی سیلاب خوښوئ او لټوئ او خورئ نه رښتیا اخلی رکشوانان ګوري دا ځینې بې انصافه رکشوانان په دغه وخت کې چې دی اول خو جګۍ نه بیا یې جګۍ دوسره کېته نه وړي چې نورۍ پورې دې وړي یو خبره نه په 10 روپۍ خو څه نه کېږي شفیل اعلی چې 500 افغانۍ سره نه په 10 روپۍ خو څه نه کېږي دا اوس وګورئ سلامونه خوږو دوستانو ستړي مه شئ دا چې د روژې ماښام دی او هر سړی په بیړه دا ګوري هر سړی منډې وهي او ځان کور ته رسۍ لپاره د ماښامي خو موږ ماښامي دپاره ورخطا نه یو ځکه چې غواړو چې د خپل وخت مطابق تاسو ته یو وړوکی غوندې ولاګ ریکارډ کړو دا ګورئ د جلال آباد ښار د روژې ماښام تقریبا داسې وخت چې ماښام اذان ته به یو 5 دقیقې وخت پاتې خوا او شا دا ګوره ټول یاران داسې په منډه خوشي دي او په دغه وخت کې خو ستونزه دا وي چې رکشې ونه پیدا کېده څومره خلک چې روان دي په رکشې نشته دا ګورئ او موټر هم کم دي او بیا چې څوک ځي اکثره دغه هندي رکشې ولاړې دي دوی سترګې هغه ته خړه کړې وي سپیشل دې خړه کړې وي تاسو ګورئ لیدونکو ښار مکمل خالی دی البته خالی کېږي ورو په ورو خلک ځي راځه که شپیل اعلی ته ما ورته شي کو دې وخت کې ښار کې لګي منډې خپرونه د لیدونکو دپاره ګپ شپ که نه ولاګ ورته سب کوو ها نو دا وګورئ هر سړی په منډه دی دا څنګه چل دی هر سړی په منډه دی خو ما ته په منډه نه وي دا ولې هلته به خیر ډوډۍ څه د باندې وخورم مشکل نشته خو د کور ډوډۍ صحیح ده نه په 10 روپۍ خو څه نه کېږي شفیل اعلی چې 500 افغانۍ سره نه په 10 روپۍ خو څه نه کېږي دا اوس وګورئ دلته خو دغه رکشوانان ګوري دا ځینې بې انصافه رکشوانان په دغه وخت کې چې دی اول خو جګۍ نه بیا یې جګۍ دوسره کېته نه وړي چې نورۍ پورې دې وړي یو خبره بله خبره دا چې ټول سپیشل دپاره مطلب سترګې خړې کړي دلته وګورئ دومره رش دی دومره ډېر خلک ټول شوي دې ځای کې دا وګوره یو رکشه کې هم 2 نفره کېناسته رش ته وګوره دې وخت کې چې دی هندي رکشې هم به ځان په خلکو باندې جي ګړي پوه شوې او منډې دا وګوره ماښام ته لږ ټیم پات دی خو اکثره خلک دلته ګوره رکشو ته ولاړ دي په انتظار باندې ځکه هر څوک چې دی موټر نه لري او اوس نو وګوره په چا چې ناوخته شوی نو خدای مل شه خدای مل شه روژه ماته له خیر سره بس بازار کې دی دا هم ګوره تر دغه چوکې مخابرات نه نیولې تر پښتونستان واډه پورې اکثره ملګري دلته ولاړ دي غواړي چې کورونو ته لاړ شي خو رکشې نه پیدا کېده ما مخ پکې خرما مې وغورځولې ځکه خلک کوتر دي دا ګوره خرما ته مې بریج ورکړو په ونه خېږي خرما باندې پام کوه یو څو قدمه مخکې ځو تاسو راځئ یو پیښه خو مو وکتله یو کیسه خو مو وکتله دلته ګوره اکثره ملګري بس تاوګې خو لکه لیوني خو رشکې ورته نه پیدا کېږي نو ښه خبر دا ده چې څوک ښار ته چې څوک راځي نو باید بېرته وختي لاړ شي کور ته چې خپل موټر نه لري او که خپل موټر لري نو بیا مشکل نشته دی نو اوس مسله دا شی ده یارانو چې زمونږ سره د الله عمل شي نو
ځکه ماښامې په ښار کې ولا سخته ده. دا ګورې شمس ترین تجارتي مرکز ته راوروز دی. ګوره اکثره خلک چې دی ولاړ دي دلته په انتظار باندې. خو زه خیر لیدونکو راځئ تاسو به زموږ د خپرونو دپاره فانوس افغانستان یوټیوب چینل تعقیبوئ او بله خبره ده چې زموږ ولاګ بل ته پای ته ورسېږي. د ماما چغې وي ګرم ګرم. دا ګرم ګرم چی دی انډیواله؟ پکوړې دي که الوګان دي؟ دا پکوړې کې د چی ګډ کړي دي؟ مساله مرچک. ځینې خلک وایي دا نسوار پکې ګډې رښتیا وایي؟ نه خدای دې نه وکړي. روژه د باندې څنګه تېرېږي انډیواله؟ بیخي ښه ده. کور ته نه ځې؟ نو ماښام خو دی که نه نو؟ ماښام اذان سره ختم شي ځو. څنګه په موږ پکوړې نه خورې؟ ولې نه خورو وروره؟ ماښام ټیم کې راشه. نه خیرات زکات پکې کاسې موږ پیسو باندې ولې نه ورکوو؟ نه موږ ته خیرات خور ښکارو. نه خدای دې نه وکړي. دا ډېره مننه. ښه زندګي ښه مزدوري. دا وګوره دا دوستان چې دی خرما خرڅوي. زموږ افغانان ماشاءالله ډېر میلمه دوست او تکړه خلک دي. که څومره غریب وي که نه خو بیا هم یو خپل اخلاص کوي. کوم دی ته راځه ستا دا ملګری چېرته دی؟ مایان دي که مزایل دي؟ ماښام ټیم دی چپیلاله بچه. دومره ګډه ګوډه ده دغه وخت کې. کوم یو دی؟ کوم یو دی؟ الله وګورئ لیدونکو دا ګورئ چوکي مخابرات. سم رش دی سم ډېر رش دی. موږ به یو څو قدم هم مخکې لاړ شو. وګورئ شپیلاله موږ له کومه پرزه ښایي. ماین والا ملګری دې هم نشته ښه. خوږو بیا هم ستړي مه شئ جوړ په خیر. دا چې دلته ملګری لګی بولاني خرڅوي. ماښام ټیم دی خو ځینې ملګري چې دی بس په وارخطایي دي چې کور ته ځان ورسوي. دا وګوره چکنیانو بازار ګرم دی. چکنیانو انډیواله بچه چکنیانې خو ګورې که داسې کش کې دي ماشاءالله بیخي. نو دې ښار کې اکثره دوکانونه شیان چې دي نو اوس دغه ټیم کې بند وي. خو دغه وخت کې چکنیانو بازار سخت ګرم وي. چکنیانې داسې مطلب استعمالېږي چې حیران مو ورته پاتې شي. نو تاسو هم وګورئ د جلال آباد ښار د ماښام موسم او روژه مات دپاره لږ وخت پاتې دی. فقط یو څو منټه وخت پاتې دی که نه. نو دوستانو دلته ملګری اوس ګورئ پخوئ او لټوئ او خورئ نه رښتیا اخلی. دا ملګری وګوره چې دی پیزا یې بار کړی او دا بل چې ګورئ کلچه خان ماما ډېر ښه. زه هم قدمونه غټ غټ واخلم تر څو پورې زه ورسېږم تر روژې پورې. او غواړم چې جوی هاف ته لاړ شم ځکه هلته مې تره کور دی. تر څو پورې ماښامې خو هلته ورسوم تاسو دپاره تر اوسه پورې یو څه ریکارډ کړی. اوس هم لالګی یم. دا چوکي مخابرات نه روان یم او چوکي تالاشي په طرف باندې. تاسو دا ګورئ اساني. دا ګورئ خرما والا ماما دلته ولاړ دی که خرما خرڅوي. دا ماما چی خرڅوي؟ دا چی دی ماما؟ دا پټیټو که پټیټو. دا سیخان تاسو خلک چې دی د غوښې سیخان پخوي تاسو د الوګانو سیخان پخوي. دا څنګه چله یاره؟ الوګان نه سره آفرین. کور ته نه ځې؟ نو خو ځه که نه نو ماښام دی که نه؟ توپ غونډۍ کې دی. او دا دی ماشین دی؟ ځان تکړه که انډیواله ځان تکړه که. یو څو قدمه به مخکې لاړ شو. دلته ګورم چکنیانې دي چکنیانې. دا نو بیا ملګري لګیا دي سراپین دي. پیسې دلته شي چا خبره تبادله کېږي که نه. دلته خوراک شی نشته. او رش ته خو مو خیال ده ماشاءالله دومره رش دی چې دلته ګورم ملګري بستي خرڅوي. لیمبوګان زی چوکي تالاشۍ کې مو خدای پاک مې ساره او په دې وخت کې چوکي تالاشۍ کې چې سار شو بیا مزې کوي مزې.
دې وخت کې نو ګوره انسانان هم پکې نشي تېرېدلی انډیوال پام کوه پام 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 دا ګوره د موټرو او د انسانانو سیلاب دی سیلاب چوکې تالاشي نو دا تقریبا ګوره دلته بیا خلک چې د هغه ته ځي څه نومېږي ګمرک ته ځي بارګینونو ته ځي او بیچارګان کرارې ولاړ دي ننداره کوي دلته مکسه رکشهوانان کرارې بس هغه لنډ لنډو ځایونو ته پیرې وړي چې لږ لرې ساحه یي که نه هغې ته بیا نه ځي ځکه چې لرې ساحې ته چې دی وخت هلته کم وي دوی غواړي ډېره مزدوري وکړي دا چوک تالاشي حال دی وګوره یو خو دا چوک ډېر وړوکی دی او بل پکې د ریوډو او د موټرو د رکشو ځای نشته دا ما وګوره دا چکني خرڅوي دا پیرني خرڅوي دا ګوره دا خو پیرنۍ والا شو دلته به راشو دا ملګری ده ګورئ دا چې شی دي دا چکني به بوتلان خرڅوي هغې به څو قدم مخکې لاړ شو دا ګورئ ماشاءالله ماشاءالله ماما چې دی الوګان رڅملولي الوګان پخوي زه خیر دا وخت کې دی د سبزیجاتو غوښې او په څنګ کې دا چې د پکوړې او چکنیانو سخت دوران دی او دا داسې دوران دی چې نو ماشاءالله نو چې هر سړی دې وخت کې وږي پوه شو اشتها ورته خراب وي دا ماما ګوري لاسونه خوځوي او خرما خرڅوي که نه ښه زه ماما ته کړه شه نو او زه هم داسې سپیډ کې روان ټکر نه شمه ای خدای توبه وګوره دا ماما هم چکني خرڅوي نن سبا چکنۍ دوران د چکنۍ که غواړئ چې پیسې وګټئ نو په روژه کې چکني خرڅوئ پام پام انډیوال چې پسې کله ونه وایي دا ملګری بیا مستي خرڅوي دا ګوري دا مشهوري مستي دي او دا نو بس پایدارو ته ورسېدم پایدارو کې اوس غوري دربې سره کړو دا مې نو دغه د سبزیو دپاره چې کوم نوي منډۍ په اصطلاح نوی ځای انتخاب شوی دی هلته هغه کوم ساحې چې دي هغه ساحې هلته دوکانونه اکثره تش دي هماغه سر کې دوکانونه چې دي هغه ډک دي ځکه دا ناکام دی دا ځای په دې ناکام دی چې خلک نه غواړي سره هغه سره په ولاړ سبزي واخلي نو اوس زه د چوک تالاشي نه راتېر شوم او بر چپرهار اډې ته نږدې یم دلته نو تقریبا سهار وختي او مازدیګر ټایم کې د سبزۍ ځای نه وي اکثره ملګري خپل دکانداران یې سرک په سر باندې کوي البته دلته چې دی دوه ستونزې دي یو خو ښار ډېر زیات کوچنی دی وړوکی دی او بل طرف نه خلک زیات غریب دي غربت اخیستي له بل طرف نه ښاروالۍ مجبوره نه ده ځکه ګرمه نه ده البته ځکه چې هغوی دا نظم مراعات نه کړي نو زه باور یم که اوس یو عاجل مریض یو عاجله پیښه وي هغې ته نو اوس څنګه سړی ځان ورسولی شي تاسو دا ګورئ انډیوالانو د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار څه ورته وایي هغه ماښامې د روژې ماښامې او اوس دا وګورئ زه چېرته راورسېدم دا هغه دي دا ونې چې خرڅوي ښه دې ځای کې بیا دا وګورئ ماما چې دی اوس په غواګۍ نه اوس پالک راکې باسل او سهار دپاره دا به سهار کې بیا په دې باندې بولي کېږي که نه اکثر ډېر خلک هم دې کې دا ترکاري اخلي او دې ځای کې اخلي او هلته په ریډیو باندې خرڅوي دا چپرهار اډه ده دا ګورنډې والا دې دکانداران چې دی دو ظلم بیا په اختر کې معلومیږي اوس خیر چې کله دا اختر شي که نه سم ظلم کوي چې نورو ملکونو کې مطلب چې کله روژه شي خلک چې دی ریټونه کموي خو په افغانستان کې متاسفانه چې ورځ په ورځ یو شی جګېږي که نه وجه دا ده چې دلته بېانصافي ده هر سړی بس په خپل سر دی څو قدمه مخکې لاړ شو دوستانو خوږو یارانو دا هر سړی په منډه دی هر سړی په منډه دی ماښام دی که نه ماښام زمزمه چې د جویحب طرف ته لاړ شم اوس رشکې ته په انتظار یو رشکه پیدا شي ماښام د هر سړی په منډه دی لالیه ځې انډیواله خدای خیر زمونږ ویلاګ هم جاري دی اوس رشکه کې ورکېناستم اوس به ګورو څو نفر کیني که نه کیني نفر رشکه ډکېږي نه ډکېږي څو ګنټې باندې انتظار کوو نه پوهېږو معلومات نشته دی ماما خو ډایرک روان دی لکه چې
100 ما دا سوارلی کم ځای ده دا سوارلی کم ځای ده فاميلي دا ګوره به زمونږ رش کم ډکه شولې دونکو بزو اوه هو هو هغه سلیپونه ور باندې کوي ځکه چې نا وخت د هر سړی منډي وهي لږ به در باندې الارم وګورم بیا به سره خدای په معنی کوو ځکه چې روژه به موږ ماتوو نو او لږ وخت پاتې دی ماښامي ته محترم اوزو دلته ریشکینه کې وته مودانو د جهاب ساحه ده دلته منو د تر کور دی زه غواړم چې ماښام یې دوست سره وکړم ځکه چې خپل کور ته نشم رسېدلی ځکه موږ کور لرې دی او تاسو ته هم د ماښامي دپاره په اصطلاح لنډ ولاګ چې کوم و که نه هم تاسو ته ریکارډ کړم او انشاءالله د فانوس افغانستان یوټیوب چینل څخه به نورې په زړه پورې جالبې خپرونې هم ګورئ اوس زه د جهاب په کوڅو کې روان یم دا کوڅې ماشاءالله له نیکه مرغه ټولې پخې شوي دي وجه یې دا ده چې دا هر یو د خپل حق غوښتنه کوي ځکه دا ملي پیوستون په مرسته به دا پخې شوي وي خو خیر هغه بېله موضوع ده دا ګورئ جهاب هغه پخواني اثار پخواني دیوالونه پخواني کلاګانې که نه دا نو څه کورونه دي چې په اصطلاح دا هغې وختونو کې چې دا غونډې شګې وې دښتې وې دلته اکثره خلکو دا ځای نیولی یا جوړ کړی دی خو اوس یې وسه نه کېږي چې جوړ کړي په هغه معیاري شکل باندې لوکس که نه نو دا ګوره دغه کورونه اکثره خام دي که نه جهاد خو چې دی اکثره په مشهور اوس په وخت کې په لوکسو کورونو دی خو دې کې بیا ځینې کورونه داسې دي چې هغه دي څه ورته وایي د تاسو ګورئ مینهوالو بیا زمونږ د تره کور البته زه ورته ورسېدم نږدې دی دغه ځینې اوړم دې ځینې چې واوښتم نو په دې پوه شو چې دا نه دا نه دا څنګه یې پهلوان ګورې ماشاءالله دا دی نو دوستانو په همدې ځای باندې ولاګ پای ته رسو تر بیا پورې زه سراج الدین پژواک ستاسو په چوپړ کې